السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم. که چیرې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، بیا به تاسو وکولی سئ چې د خپل موبایل ټیسټ چې کړئ، ستاسو موبایل سپیډ څو ده، ستاسو موبایل د انټرنیټ سپیډ څو ده. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دا غږ مې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. او دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم دوستانو دلته وګورئ ویلکم ټو سپیډ ټیسټ، دغه رقم دوستانو تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. او دغه رقم وګورئ دوستانو دلته به تاسو کنټینیو ووایي او کوم پرمیشنز تاسو څخه غواړي هغه به ټوټل تاسو الاو کړئ. دلته به دوستانو تاسو په الاو بټن باندې کلیک وکړئ، دغه رقم به تاسو ډن ووایي. او نو دوستانو کله چې دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شو، نو ګوره دوستانو ولاره سپیډ ته په سپیډ کې ګوره ولاره دلته دی تاسو ته ستاسو ستاسو په انټرنیټ په جي سیم کې استعمالوي او ستاسو موبایل دغه ده او ستاسو سیم 4G ده که 3G ده هغه هم دلته دی تاسو ته درښیي. بیا دوستانو ویډیوس ولا بیا دغه رقم وی پی ان سو او بیا میپ سو. نو دوستانو دلته به تاسو راسئ په سپیډ بټن باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو دلته به تاسو راسئ په گو بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو په گو بټن باندې کلیک وکړئ، دغه رقم وس دلته دی تاسو ته د ډاونلوډینګ سپیډ در معلوموي چې تاسو په پر سکند کې څو ام بي ډاونلوډولی سئ، هغه سپیډ وس دلته دی تاسو ته در معلوموي. نو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ تر څو دغه لیکه دلته پرس سي. کله چې دغه لیکه دلته پرس وله، ګوره دوستانو دلته دی تاسو ته درښیي چې تاسو په یوه سکند کې 27 ام بي ډاونلوډولی سئ. دغه رقم ګوره دوستانو اوس دلته دی تاسو ته د اپلوډینګ سپیډ درښیي. کله چې تاسو په یوټیوب باندې یا دغه رقم په فیسبوک باندې یوه ویډیو اپلوډوئ یا دغه رقم یو تصویر اپلوډوئ، د هغه سپیډ څو ده، نو ګوره دوستانو د هغه د 27.6 ده. نو ګوره دوستانو هغه سپیډ دلته دی تاسو ته درښیي. او دلته بیا دوستانو په ویډیو کې دلته دی تاسو ته د ویډیو سپیډ درښیي چې تاسو ویډیو په څونه سپیډ کې ډاونلوډولی سئ یا دغه رقم تاسو په څونه سپیډ کې پلی کولی سئ. دلته ګوره دوستانو تاسو وی پی ان هم کنیکټولی سئ. که تاسو وغواړئ چې خپل وی پی ان کنیکټ کړئ، خپل موبایل وی پی ان کنیکټ کړئ له بل لوکیشن سره، هغه دلته تاسو کولی سئ. او په میپ کې دوستانو دلته تاسو میپ کتلی سئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. د سپیډ لپاره که تاسو غواړئ چې د خپل موبایل سپیډ مې وګورئ، نو باید دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ. او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.